باچا څه کې بلچه په لاس ولاړې والله د ملګرو ویلو او وی راځئ یو څه موږ ګاډي وو او وی داسې د بټۍ بندوبست په ځان لوکو ښه مطلب وږي ورته که نه وږي دوتو ښه نو وږو پسې کسان رستولي دي وږو پسې ښه او زه به دا بټۍ تیارو بس ملګرو را سره اوسئ ښه دغه وږي ورته او خورو یې مونږه او مزې دې تاسو واخلئ ښه راورسېده ښه مایانه اور خو لګېدو یاره ډېر د تکلیف نه پسه هغه اصل کې باران شوی خشاک لوند دی یار ښه بعضې وخت دا خو چې مونږ بل کي یو غنم منه بله کړو دا کورنۍ خشاک دی دا هم غنه ده خو دا باران غواړي د لونده ده لمده ده که نه خانو بیا او د سپرلی په ګلونو کې جنات د شاټ صاحب زمونږ استاد دی هغه ورک یار بالکل یار دا ونه پاخه شولو ماشاءالله هلکه دا وږی چې په مري کې راخلې خبرې په څو دی یاره کم سے کم 150 روپۍ خو په 150 روپۍ دقسې وږی درکوي ښه دا هغه هایبریډ وږي لغټي او خواږه باندې او دا خو وطندار وږي دي که نه ښه بس مزه کوي ملګرو خوند ترې واخلئ ښه خورو یې مونږ خو خوند ترې تاسو والئ څه وایي یاره واقعي خوند کوي که نه خوږ دی ډېر اورې ځکه چې دا یو څو ورځې مخکې مونږ تللي وو مري ته دا ځکه مې سره د مري د وږو ذکر هم وکړو دومره خواږه نه وو یاره دلته ګرمي ده ګرمي بیا هم پکې دومره خوږ لګي که نه ډېر خوږوالی دی هلته موسم بیا خو دغسې مزه یې نه وایي او که نه مقصود ته ویې ګورې وږي وګوره خو صرف شوند به ګورې داسې یو کار راشه واده محمد مصطفی